الله تعالی فرمایي که کوم فاسق تاسې ته له کوم خبر سره راشي نو تاسې د خبر په اړه پلټنه او تحقیق وکړئ، هسې نه چې په ناپوهۍ سره کومې ډلې ته ضرر ورسوئ او بیا په خپلو کړو باندې پښیمانه شئ. خو وپوهیږئ چې ستاسو په منځ کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم موجود دی. که هغه په زیاترو چارو کې ستاسو خبره ومني نو تاسو به په خپله په ستونزو کې اخته شئ، خو الله تاسې ته د ایمان مینه درکړه او هغه یې ستاسو لپاره په زړه پوری وګرځوه. له کفر، فساد او نافرمانۍ څخه یې کرکجن کړئ. په حق ثابت کسان همدغه دي او همدغسې خلک د الله په فضل او احسان سره په سمه لار دي. الله د علم او د حکمت خاوند دی. او که د مؤمنانو څخه دوه ډلې په خپلو کې په جنګ شي نو د هغو په منځ کې صلح وکړئ، او که بیا له هغو څخه یوه ډله پر بلې ډلې تیری وکړي نو د تیري کوونکي ډلې سره وجنګېږئ او تر هغې پورې چې د الله تعالی حکم ته راوګرځي. او بیا چې کله هغو راوګرځي نو د هغو په منځ کې په عدل سره صلح وکړئ او انصاف وکړئ چې الله تعالی انصاف کوونکي خوښوي. مؤمنان خو د یو بل سره ورونه وي، نو د خپلو ورونو ترمنځ مناسبت سم کړئ او د الله تعالی څخه ویریږئ. هیله ده چې پر تاسو باندې رحم وکړی شي. السلام علیکم.